سلامونه ملګرو، نن خبره کوم په کارب باندې چې موږ ورته کاربوهایډریټ وایو او په اسانه ژبه کې ورته موږ شوګر هم ویلی شو. د دې بنیادي طور دوه قسمونه، یو ته موږ سمپل کاربوهایډریټ یا ساده شوګر وایو او بل ته موږ کمپلیکس کاربوهایډریټ یا پیچیده شوګر ویلی شو. کله چې دا کاربوهایډریټ استعمال شي نو دا ډایرکټ توانایي ورکوي وجود ته، او څومره توانایي چې پکار وي نو هغه ته وجود واخلي او پاتې شي د چربي په شکل کې په وجود کې جمع شي، نو دا وزن زیاتوي. بیا دواړه چې دي توانایي ورکوي، خو سمپل شوګر چې دی هغه بیا ډېر زیات خطرناک دی د کمپلیکس کاربوهایډریټ په نسبت باندې. د هغې اوس څو وجې دي. اوله وجه دا ده چې کله موږ ساده شوګر وخورو نو دا نیغ په نیغه توانایي ته بدله شي، او توانایي ته چې دی بدلیږي نو د وینې ګلوکوز لیول چې دی یا شوګر لیول چې دی هغه زیات کړي. نو چې شوګر لیول زیات شي یو دم نو انسولین اخراج هم زیات شي، نو دا خبره بیا انسولین ريزिस्टेंट طرف ته او شوګر مرض طرف ته سړی ځي. دویمه پکې غټه دغه دا د وجه دا ده چې دا زر هضم شي، نو دغه انسولین لیول چې شوګر لیول چې دی هغه ډېر زر ښکته راشي، او شوګر لیول چې ښکته راشي انسان بیا وږی شي، چې وږی شي نور خوراک کوي، چې نور خوراک کوي نو نور چربي جوړېږي، نو دا مسله پیدا کوي. بیا کمپلیکس کاربوهایډریټ چې دی نو هغه په دې په نسبت ځکه ښه دی چې هغه زر هضمیږي نه، د هضمې لپاره وخت اخلي، او د دې لپاره چې دی انرژي هم وجود استعمالوي چې د هضمې لپاره. د دې سره سره لکه د وینې د شوګر لیول چې دی هغه نه زیاتوي دومره یو دم، دی لږ غونته کې په مقدار کې ساتي، نو انسولین چې دی د هغې اخراج هم دومره زیات نه، نو د سمپل شوګر په نسبت دی په اسانه خلک ډایبټیز طرف ته یا شوګر طرف ته نه بیایي. او بله وجه دا ده چې لکه دی چونکې زر نه هضمیږي نو زر انسان وږی کېږي هم، نو چې زر انسان نه وږی کېږي نو دی بیا ډوډۍ هم ډېره نه خوري، او دغه شانتې لکه وزن هم ډېر نه زیاتېږي. اوس به تاسو وایئ چې سمپل شوګر څخه کوم راځي. سمپل شوګر د عموما خلک موږ وګورو نو دوی وایي چې یاره زه خو چیني نه خورم که نه، ځینې خلک وایي ګوړه خورم، څوک وایي شهد یا ګبین خورم، څوک وایي چې زه خرمې کجور استعمال کوم. نو دا ټول سمپل شوګر دي، ساده شوګر دي، دا ټول یو شان کار کوي او ټول یو شان زهر دي. د دې نه علاوه که موږ ګورو فروټس چې کوم دي، په فروټس کې فرکټوز دي، او ټول فروټس چې دي فرکټوز او ګلوکوز دا څیزونه لري، نو دا هم سمپل شوګر دي. د دې سره سره که سپینه ډوډۍ خورو، که وریجې خورو، سپینې وریجې یا کیکونه، بسکټې یا کینډیز وغیره، دا ټول چې دي دا ټول سمپل شوګر لري، دا ډېر زیات خطرناک دي. اوس کمپلیکس کاربوهایډریټ لکه موږ راشو نو کمپلیکس کاربوهایډریټ کې موږ ته راځي لکه وربشې راځي، یا زموږ د سره اوړه چې راځي د کورني دغه استعمال، او یا زیړې وریجې چې عموما باسمتي سیله